أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي خوندو مشتاسنن مد اصلي وایو. دغه مد بل نوم هم لري چې دیته مد طبیعي وایي. زه به دلته درته وکاږم چې بیا تاسو پکې غلط نسی. دا دواړه یو مد مد طبیعي طبیعي دغه عین دی طبیعي. دا دواړه نومان دي، که مد اصلي وایست که مد طبیعي وایست دواړه یو شی دی. اوس مد اصلي کې څو توري دي. اول دا مهم شی دی چې تاسو زده کړئ د الف با د قرآن د عربي په الف با کې درې توري دي. په هر ژبه کې توري سته، لکه په انګلیش کې چې موږ تاسو وایو واول. نو دلته هم دغه درې توري دي چې د نورو تورو اوازونه راکشي وي. وچ الف یا خالي الف، واو د ورغندې سره، ورغندې په کمپیوټر باندې دغه سکشل کیږي، او یا د ورغندې سره. دغه د واو پر سر ورغندې دي او د یا پر سر باندې ورغندې دي. څو توري سوه؟ درې توري، الف واو او یا. اوس نو الف مده، دغه الف مده بولو. زه به لیکې ورته وکاږم. دغه الف مده بولو، دغه واو مده بولو، او دغه هم یا مده بولو. یا مده، الف مده، واو مده او یا مده. څه وخت دی مده بولو؟ هر وخت چې د الف تر مخه زور راسي. مهمه خبره دا ده، دغه په یاد کې. هر وخت چې د الف تر مخه زور راسي، هغه توري چې زور لري هغه توري مشتعصي دوه حرکته کشي وو، یا یې اواز کشي وو. دغه دواړه مشتعصي ورسي یا اواز اوږده وو. اواز کشیږي یا اواز اوږدیږي. زه به بیرته درته وایم چې ما څنګه کښل دي. هر وخت چې د الف تر مخه زور راسي، دغه الف در یادوم، حمزه نه در یادوم، ستاسو چې ورته پام وي. حمزه که دغه الف ورغندی، که الف ورغندی ولري، زور ولري، زیر ولري او پیش ولري، دا الف نه دی، دا حمزه دی. دې ته مشتعصي حمزه وایو. حمزه حمزه وایو. او دا خالي الف ته مشتعصي الف وایو. الف مده، که هر وخت د الف تر مخه زور راغی پر یو توري باندې، نو موږ د هغه توري اواز کشوو یا اوږدوو. مثال یې داسې دی، لکه پر با باندې که تاسو وګورئ، پر با باندې دلته زور دی، وروسته الف مده راغلی دی. دلته د با اواز موږ ب نه وایو، با وایو. با که په یوه زور وایو الف ځینې سکو، زه به درته وکاږم. که موږ په یوه زور وایو ب وي، ب. او که موږ دوه حرکته اواز کش کړو، با با. دلته دغه موږ وایو چې مد اصلي د الف مو جوړ کړي. مد اصلي د الف ولې په دغه با باندې زور دی، دا با موږ په دغه الف سره کش کړ. په دغه ته موږ یو اصطلاح لرو چې موږ تاسو وایو چې ولاړې که. دغه ولاړې ده په دغه الف مده باندې کیږي. که موږ با په یوه زور وایو، با زور به، که الف ورسره یو ځای کړو، با الف زور با، دوه حرکت کشوو. تا با تا، دغه رقم موږ تاسې انشاءالله تعالی مثالونه ډېر لرو. او دوهم دا خو الف مده و، در اوسه پورې دا نور به زه ګرځم پاکمه. در اوسه پورې موږ تاسې دلته الف مده ووایه. اوس دلته هر وخت چې د واو ساکن، یعنی چې واو ورغندی ولري، که د واو ساکن تر مخه موږ تاسې قرآن د راستې خوا څخه وایي، در مخه کم توري راځي. اول به پیش راځي پر یو توري باندې، بیا به وروسته واو ساکن راځي. که واو ساکن راسي، دوه حرکته اواز کشیږي یا اواز یې اوږدیږي. مثال یې څنګه دی؟ پر با باندې پیش دی، وروسته واو راغلی دی. د واو تر مخه
پر با باندې پیښ راغلی دي تر مخه او وروسته به ان شاء الله تعالی پوره موږ تاسې ځانونه په پوکو د با وروسته واو مده راغلی دي او د واو تر مخه پر با باندې پیښ دي دوه خبرې ما درته وکړلې ماته دلته تاسو هر وخت چې د واو ساکن تر مخه پیښ راسي واو ساکن دی در مخه پیښ راغلی دي دا مهمه نه ده که دا بعد تا د ساده هر توري چې وي مطلب پیښ دي که د پیښ راغلی او په پسې واو ورغندې درلودي دغه واو مده دي دغه توري به موږ دوه حرکته راکشو اوس نو په دغه ځای کې که موږ با په یوه حرکت باندې ووایو دغه بعد یو حرکت وایو بو لاندې وایو که واو د ورغندې سره پر وتړو دغه واو مده دي موږ یې څو حرکته راکشو دلته یې دوه حرکته راکشو بو بو دغه رقم تا پر تا باندې پیښ دي واو مده دي دلته موږ د تا اواز دوه حرکته راکشو تو که په یوه حرکت تا وایو تو که موږ تاسې دوه حرکت راکشو تو دلته سا هم دغسې سا باندې پیښ دي واو ورغندۍ لري نو چې هر وخت د واو ورغندۍ ولري او در مخه پیښ پر هر توري چې رالی دلته موږ د اواز دوه حرکته کشو دغه واو مده دي دغه واو مده یې اواز راکشي څنګه وایي سا واو پیښ سو لنډه نه وایو سو نه وایو سو دغه د مد اصلي د واو ویل کېږي او هر وخت که د یا ساکن یا ساکن تر مخه زیر راسي د یا ساکن در مخه چې زیر راسي موږ تاسې اواز یې دوه حرکته راکشو دلته ما مثال درته کښلی دی پر حمزه باندې زیر لري او یا د ورغندې سره ده یا ساکنه ده دلته موږ تاسې زه چې درته وایم چې یا ساکنه ده او یا د ورغندې سره دا دواړه یوه خبر ده یوه معنا لري په ساکن په عربي بولي او موږ تاسې وایي یا ورغندۍ لري نو دلته دغه د حمزه اواز موږ دوه حرکته راکشو څنګه وایو ای حمزه یا زیر ای با یا زیر بی تا یا زیر تی ای بی تی دلته یا مده ده دې ته وایو مد اصلي د یا دغه ته وایو مد اصلي د واو او دغه ته وایو مد اصلي د الف الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې په پوه سویاست څو واره دا ویډیو واورئ خامخا ځان په پوه کړئ چې وروسته موږ تاسې درس لرو او دا مو په قرآن چې موږ تاسې تلاوت کوو ډېر مو په درد خوړل کېږي یو حرکت او دوه حرکته توري موږ تاسې سره جلا کوو په څه شي سره جلا کوو په الف مده واو مده او یا مده که هر وخت دلته بیا درته وکاږم په لنډه توګه که د الف در مخه پر یو توري باندې زور راغلی مد اصلي د الف جوز که د واو تر مخه پر یو توري باندې پیښ راغلی مد اصلي د واو ځینې جوز دوه حرکت یې راکشو او که چیرې د یا در مخه پر یو توري باندې زیر راغلی دلته مد اصلي د یا جوړ سو څو مده موږ تاسې لرو په مد اصلي کې مد اصلي د الف مد اصلي د واو او مد اصلي د یا دلته به زه درته نوشته کوم ان شاء الله تعالی چې ستاسې یې نسي دغه مد وبخښئ مد اصلي د الف دی ولې د الف دی په دې خاطر باندې چې موږ په دغه الف سره د با اواز راکش کی په دغه الف سره مو د تا اواز راکش کی او مد اصلي مو په دې جوړ دی چې پر در مخه زور راغلی وروسته الف مد راغلی در مخه زور راغلی وروسته الف مد راغلی توري مهم نه دی زور مهم دی دلته مد اصلي جوړیږي با تا دوه حرکت اواز کشو او دا دلته که موږ تاسو وای هر وخت چې د واو ساکن یعنی چې واو ورغندۍ ولري تر مخې پیښ راسي اواز دوه حرکت کشیږي مثال یې دا دی لکه په با باندې پیښ دی که موږ یوازې با وای دا واو ځینې ایسته کو بو لاندې وایو اواز که واو مده ورسره کو بو نو دغه بو
ثو وحرکت آواز را کشو دیتا مشتاسی چی شوایو مد اصلی دا واو 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 چې مشتاسی په ټکو کاژو واو دی الف دی واو دی دا غره کم دلته که تاسو وګوري مد اصلي د یا دی که هر وخت د یا ساکن تر مخه یا ساکن بزیل د درته وکړم چې تاسو پکې غلط نسی مطلب دا دی چې یا ورغندۍ ولري د یا ساکن تر مخه زیر راسی زیر کسره راسی زیر راسی دوه حرکته آواز کشیږي مثالی چی شدی مثالی دادی همزه یا زیر ای او که موږ دا یا ایستو کو همزه په یوازې ورو ای همزه زیر ای که یا مدا ور سره کو ای با یا زیر بی تا یا زیر تی ای بی تی دو حرکته راکشو و دیتا چی شوایو مد اصلی د یا چې موږ په ټکو وکاږو یا اصلي یا راځي نو ان شاء الله تعالی موږ تاسو درې مد اصلي ټول یو دی مګر دغه مد اصلي د الف دی دغه مد اصلي د واو دی او دغه مد اصلي د یا دی الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې مد اصلي ډیر اسان دي اول به دغه زده کې چې کم درې توري دي چې د نورو تورو اوازونه راکشوي الف مده واو مده یا مده دلته ما درته کښل الف مده واو مده یا مده څه وخت دې مده کېږي که د الف در مخه زور راسي د واو در مخه پیش راسي او د یا در مخه زیر راسي الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې زه به پیج راکښته کم مشتاسی دغه سبق ان شاء الله تعالی وای مد په قران کې ډیر مهم دی چې مشتاسی زده وي په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دلته مد اصلي د الف دی په دغه ځای کې مد اصلي د واو دی په دلته مد اصلي د یا دی ولې دی د الف تر مخه زور راغلی دی با الف زور با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی تا تو تی سا سو سی دوه حرکت راکشو ح حو حی خا الف زور خا واو پیش خو خا یا زیر خی را الف زور را درنوی را واو پیش رو دلته هم را درنویل کیږي پیش لري را یا زیر ری په دغه ځای کې سپکویل کیږي زیر دی باندې د را درې قانون مستثر را رو ری زا الف زور زا واو پیش زا یا زیر زا زو زی تو دکه خله باندې وای درونتوري دي تو الف زور تو واو پیش تو یا زیر طی و د جبې سره وباسي د دواړو غاښو درمنځ یا لوړ د څلور غاښه د جبې پر سر باندې کښېږدي و الف زور و په ډکه خوله باندې و واو پیش وو ذا یا زیر وی ستاسې پام یې موږ ویل چې را که زور یې باندې درناول کېږي پر را باندې که پیش وي درناول کېږي مګر دا اووه توري چې درانه دي هغه همیشه درانه دي دلته زور دی درنه توامو ویل دلته پیش دی درنه ویل دلته زیر دی درنه ویل و هم دغسې ده دلته زور دی وو وی په درو سرو حالتو کې موږ درنه ویل فا الف زور فا واو پیش فا یا زیر فا فو فی ها الف زور ها واو پیش ها یا زیر
ها هو هي بخي دوغن دير انك شو ها دري حركات كشف يا دواد حركات يو حركات كموجة في حركات واي ها كألف مداور سريع زيكو ها كموجة ها بيش يو حركات واي هو كموجة واو مداور سركو هو كموجة دغا ها في وزير واي هي كموجة يا مداور سركو هي ها هو هي يا يو ي آ او ای جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي ذال د ژبې سربره باسي د دواړو غاښو ترمنځ د زې په رقم یې نه وایي سا سو سی شا شو شي صاد د سین او د صاد ترمنځ باید فرق وکړو صا سو صي ضا ضو غدي دواړه درانه توري چې په هر حالت کې درانه دي که زواري که پیشي که زیري دا هم که زوار و که پیش و او که زیر و دروند ویل کېږي دا دواړه درانه توري دي صا سو صي که سین موږ وایي سا سو سی بیرته اواز درنه و په خوله کې هوا جمع کوم صا سو صي ضا ضو ضي ع عو عي کوشش کوو چې عین د همزه په شکل ونه وایو ا او ای نه وایو د ژبې اخیره مو نرم تالو سره نږدې کوي خوله سره راټوله کوي خپل عین اواز جوړیږي ع عو عي غا غو غي دا په درونتوري دی غوین او په هر حالت کې دروند ویل کېږي که زور ولري که پیش ولري او که زیر ولري قا قو قي قاف د درنو تورو څخه دي په ډکه خوله باندې وایو او که په هر حالت کې دروند دي که زور ولري که پیش ولري که زیر ولري قا قو قي کا کو کی دا نرم تور دي سپک تور دي په نرمي سره وایو کا کو کی لا لو لی لام درون نه دي لو نه وایو په خوله کې هوا نه جمع کوو لا لو لی ما مو می نا نو ني وا وو وي الحمد لله در دغه ځای پورې زموږ تاسې مد اصلي د الف ووایه لکه د پر یو توري باندې زوري او وروسته الف ورسره راغلي موږ تاسې دا اصطلاح استعمالوو چې ولاړې که که پیش راغلی موږ وایو دا توري کش که که زیر راغلی موږ وایو دا توري کښته راکش که دغه ټول اصلاحات سوي دي په هر رقم چې تاسې صحیح وایست په هغه رقم یې ووایست که دغه ځای کې تاسې وګورئ دلته نوشته دي لین لاندې یا د نون دی دا بیا بل مد دی دا مد زه په راتلونکي ویډیو کې ان شاء الله تعالی درته تشریح کوم دا دواړه ویډیو در استوم مد اصلي او مد لین به ستاسې ان شاء الله تعالی د دې هفتې په اخر کې زده وي چې بیا موږ ستاسې څخه پوښتنه کوو الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي زه به یو وارې روان بیا درته وایم بسم الله الرحمن الرحیم با بو بي تا تو تي ثا ثو ثي حا حو حي خا خو خي را رو ري زا زو زي طا تو طي ظا ظو ظي فا فو في ها هو هي يا يو يي آ او ای جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي سا سو سي شا شو شي صا صو صي ضا ضو ضي ع عو
عي غو غو غي قو قو قي كا كو كي لا لو لي ما مو مي نا نو ني وا وو وي. الحمد لله. دغه ځای ته تاسو ګوري په بل ویډیو کې ان شاء الله تعالی په اذن الله سبحانه وتعالى زه درته تشریح کوم. مد اصلي کې موږ تاسو مد اصلي د الف، مد اصلي د واو او مد اصلي د یا. که تاسو مد لین ته وګوري په دغه پیج کې واو موږ لرو، دی واو ته واو مد نه وایو، دی واو ته لین وایو، دغه لین وایو. لین وایي نرمۍ ته، او دغه یا ته یا لین وایو. که تاسو وګورئ دلته پر یا باندې هم ورغندی دی او پر واو باندې هم ورغندی دی، نو دلته بیا ولې فرق یې څه دی په منځ کې؟ موږ تاسو وویل که هر وخت د الف مده در مخه زورالي مد اصلي جوړ دی، که د واو مده در مخه پیش رالی مد اصلي د واو جوړ دی، او که د یا مده در مخه زیر رالی نو مد اصلي د یا جوړیږي. مګر دلته که تاسو وګورئ واو ساکن دی در مخه زور راغلی دی، یا ساکنه ده در مخه زور راغلی دی، دغه ته مد لین ویل کیږي. دغه کشیږي نه، دا په نرمۍ سره ویل کیږي. لین وایي نرمۍ ته. ان شاء الله تعالی د په بل ویډیو کې زه تاسو تشریح کوم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.